شرقی نورستان، کامدیش. د غرونو، ځنګلونو او نه هېرېدونکی منظرو کور. دلته هغه سیندونه چې د برګ مټال له چشمو سرچینه اخلي او د طبیعت ښکلا جوړوي. سهار مو بخیر. انشاءالله نن به په تاسې باندې کامدیش ووینم. شپه مو دلته وه، ډېر زیات ستړي شوو. بېګس دلته رالو، تیاره زیاته وه. داسې خوندور سیند روان ده. کتونکو زه له خیرل دغه ښایسته جینازو دوستانو کامدیش، سهار مو بخیر. نو موږ سفر بیا شروع کړو. نو انشاءالله دوا داسې خاص جیان نن در باندې ووینو. نو انشاءالله نن به کامدیش اکسپلور کوو تاسو ته. نو په دې ناشنا خوندور سفر کې یو ځل بیا را سره ملګري یاستئ. کتونکو بیګه ډېره زیاته ګرمي وه. نو بیخي هوا نه چلېده، نه پوهېدم دا څه خبره وه. دا علاقه ګرمه ده لکه کونړ دغه یې ونه. سیند ډېر شور جوړ کړی و، بدبخته داسې زورور روان ده، سړی لیونی کوي. د سیند په غاړه کور وینئ دوستانو را سره. نو اوبو ته وګورئ، ماشاءالله کامدیش خان ده که نه. د تره زوی یوه خبره واوره، په دې ژوند کې که هر سړی خپل مقصد ته ورسېږي نو ضروري نه ده. ژوند یو سفر ده، همدغسې به مخکې ځي او کوشش به دا هم کې چې په تورو شپو کې به روښنایي جوړوي. او بله دا که یو انسان غواړي وپېژنې نو وګوره چې هغه انسان له کمزورو سره څرنګه ده. داسې خوندورې خبرې مې درته وکړې د تروزو. نو همداسې مخ په سفر ځو. کلي ته راورسېدلو. نو ماشاءالله دا خوندور کلی را سره وینئ. بس داسې وګورئ څومره خوندوره لاره ده، څه زبردسته ځای ده. واه څه خوندور کورونه دي ماشاءالله. چرګه ده چرګه. ماشاءالله کتونکو دکانونه را سره ویني، نوې آبادي شروع شوې ده دلته. ماشاءالله کتونکو دلته راورسېدو.
کتونکو دلته ډېره ښایسته او سړه د اوبو چشمه ده نو دلته اوبه چو لږ مخ پاکوو بیا ځو دغسې مخ ماشاءالله دوستانو دا نو لاره ده غره یې غر یې تازه پرې کړی ده بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمی است. تجمل پرستی و مایه تفاخر بین شما و افزون طلبی در مال و اولاد است. مثل بارانی است که باعث محصول شود و کشاورزانش را به شگفتی درآورد، سپس خشک شود و آنطور که می‌بینی زرد گردد، آنگاه تبدیل به خاشاک شود. بدانید که در آخرت یا مجازات شدید است یا مغفرت و خوشنودی خداوند و زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست. دوستانو تیلم کم لرو نو تیلم کم لرو لاره ټول سره کوتلونه دي نو برګې مټل ته پې ورخیزو ډېر زیات ستړي سو او توکل ښایسته ده انشاءالله پرویز جانه شپه دې څنګه ولالان شپه ښه وه ولا زه خو د څه ورته یې کټمل زه خو کټمل سخته خراب کړم بیخي د شپې څرنګه به راجیګ سوم خارش او وضعیت یې سخته را خراب کړو بیخي مې داسې 1 ساعت خوب کړی ده نو د نورستان کټمل بیا په نام دی د بسترو کې سړی په ځان باندې واچوي بس دستي میلمه چې راسي نو ښه استقبال یې کړي که څرنګه نو ډېر زیات یې وخوړلو نو له خیره دغسې پې ورځو خدای ډېر رحیم و کریم ده لاره لسته Oye. نوی کالی وشویدم ډبره ډېره لشمه وه نو شکر داسې بس شوم له اوبه ډېرې نه وې دغه وضعیت ته خدای مهربانه پرویز جانه څنګه سو پاک نه سو لګیا ده ځای ډېر شوی و نو پښه مې وشویېدله دا مهال دلته وي څه عجیبه غرونه دي
کتونکو هوا سخته زیاته تیزه ده نو دلته ډرون ډېر په مشکل باندې کنټرول کېږي هوا یې وهي وزن یې کم ده نو کوشش کو چې ډرون چیرې بند نه شي که بند شو برګ مټل پاته ده نو خوندورې کیسې به بیا پاته شي کتونکو ډرون خو نه وسو سیند ته نږدې ورځو واه واه څه خوندوره منظره ماشاءالله کامدې شته واه ډېر زبردسته تیز سیند لري کتونکو د منډګول کلي ته راورسېدلو دا مهال دلته یو لاره مو هم غلطه کړې یا الله لاره ډېره سخته شه دوستانو او د واټو چې اسانه شي یا الله یا کتونکو د پپړوخ کلي ته رالو نو انشاءالله دغه منظرې را سره وکړئ پپړوخ را سره وګورئ ستړی مه سې جوړ خیر قراري ده طبیعت څرنګه ده بس بس دا ښایسته ځای څه نومېږي د دې ځای نوم پپړوخ خلک پپړوخ او برګې مټال د څومره لاره ده برګ مټال د نیمه ګنټه لاره نیمه ګنټه خو هلته یو راتلل نیمه ګنټه ده نه انشاءالله د نیمه ګنټه ورسېږي دا څنګه ځای ده هغه بس دا دنیا جنت دی تر دغه هم ښایسته ده دې نام ښایسته څومره چې پورته کېږي ځای پراخ هم دی ښایسته نوم مبارک دې چې نوم ضیاء الرحمن خوشحاله شو الله دې عزت ورکړي یو جهان مننه اللي هو زل على اهلي واسمعوا تعزوه بالليل. يا ريت. کتونکو دا مهال منډګل را سره وینئ
نو منډګل کلی ده ډېر ښایسته خوندور کلی ده دره ده نو ماشاءالله بهترین وطن ده منډګل ښایسته ده لاره ډېره خوندوره ده ها منډګل د مضبوط چې دومره اوبه وایي هواره وه کتونکو کلی را سره وینئ دا مهال کلي ته راورسېږو نو پښتانه ګل دا کلی چې غټ کلی ده ماشومان ماشومان مرغۍ کښېناست کتونکو برګې مټل ولسوالۍ ته راورسېږو دلته به تیل واچوو چا چې دلته بګموک او نیکموک یې بګموک
کتونکو ډیر زیات ستړي سو سخت سفر مو کړی ده نو انشاءالله کوشش کو ښایسته جي پورې څومره چې د موږ له وسه کېږي تر اوسه لامبو دې وکړه ته واچوه ځان واچوه یو تر اوسه یې ځان اچوي واچوه ارمان به یې وکړي واچوه لالا مې غټه کې غش نسی اوه بیا اگین سمه نه دلته واچوه دلته ډېرې دي تر اوسه یې ځان واچوه څنګه دي یخې دي که نه دي اوبه یخې دي الله خدای دې وکړي چې دغه سفر مو خوښ شوی ښایسته جیان مو راسره لیدلي او خوندورې کیسې وې د ورور انشاءالله په بل سفر کې بیا تاسې درانه چوپړ کې د وطن په یو ښایسته جي کې حاضرېږم اوس مو په لوی جل جلاله سپارم خدای پامان به بندگانم بگو که با یکدیگر به بهترین وجه سخن بگویند، زیرا شیطان به واسطه کلام‌های زشت و ناپسند در صدد فساد و تباهی ما بین آنها